السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې د صحت جامې مو پر تن وي او خپلو کورونو کې د کتابچې او قلم سره د ننني درس لپاره آماده ناست وئ او زموږ نننی درس هم په ښه غور او په ښه وجه غوږ ورته ونیسئ او زده یې کړئ. څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسې د محلولونو اجزاوې یا توکي ولوستل، د محلولونو اجزاوې یا توکي په تېر درس کې ولوستل او تاسو ته هم یوه کورنۍ دنده هم کې درکړل شوې وه. په دې هیله چې کورنۍ دنده مو هم اجرا کړې وي او تېر درس مو هم زده شوی وي. بیا هم یو ځل تېر درس ته یوه لنډه کتنه کوو. څرنګه چې موږ تاسې لوستي وو چې محلول له دوه اجزاو څخه جوړ شوی چې یو یې محلل دی، محلل یا حل کوونکې ماده، حل کوونکې ماده لکه اوبه یعنی H2O، او بل یې د محلول بل جز چې ده هغه منحله ماده یا حل کیدونکې ماده ده لکه مالګه، بوره او ځینې نور مواد. مالګې فورمول ده NaCl. نو د تیر لوست څخه موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د محلول دوه اجزا یا دوه توکو څخه جوړ شوی دی چې یو یې محلل یا اوبه او بل یې منحله ماده لکه مالګه، بوره او ځینې نور مواد دي. بیا مو دا لوستي وو چې په تیر لوست کې چې د محلول په جوړښت کې د مادې د دغه دوو موادو لکه اوبو او مالګې کتله پایښت لري یا ثابته پاتې کیږي او کوم تغییر پکې نه رامنځته کیږي. دا د دې لپاره موږ تاسې یوه تجربه اجرا کړې وه او لوستي مو چې د محلول کتله مساوي کیږي د منحله مادې کتله جمع د محلل کتله. دا د دې د ثبوت لپاره موږ تاسې یوه تجربه اجرا کړې وه. ګرانو زده کوونکو، هغه تجربه مو په تېر لوست کې چې اجرا کړې وه هغه په دې ډول وه. کله موږ تاسې لوستي وو که چېرته 100 ګرامه اوبه راواخلو، اوبه، او په دغه 100 ګرامه اوبو کې 2 ګرامه مالګه واچوو، نو د دې څخه د مالګې او بورې محلول رامنځته کیږي. د مالګې او اوبو محلول. نو څرنګه چې موږ تاسو دغه 100 ګرامه او 2 ګرامه سره یو ځای کړو، دا 102 ګرامه کیږي، 102 ګرامه. اوس که چیرته دغه محلول یې وګورو، دغه محلول به هم 102 ګرامه کتله ولري. نو موږ تاسې دې نتیجې ته ورسېدو چې د محلول په جوړښت کې د منحله مادې او محلل کتله ثابته پاتې کیږي او کوم تغییر پکې نه رامنځته کیږي. دا و زموږ د تیر درس یو لنډه کتنه. راځو د نن ورځې لوسته. نوي لوست موضوع مو ده د مادې د فزیکي حالت اثر په حل کېدو باندې. د دې لوست کې موخې مو دا دي چې زده کوونکي په دې وتوانېږي تر څو د مادې د فزیکي حالت اثر په حل کېدو باندې وپېژني او په خپل ورځني ژوند کې ورڅخه ګټه واخلي. د لوست پاڼه 9 ده. نو راځو خپل نوي درس ته تاسو هم په ډېر دقت سره ورته متوجه اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د مادې فزیکي حالت څه ته وایي؟ د مادې فزیکي حالت آفرین. ګرانو زده کوونکو، د مادې فزیکي حالت چې ده په 3 ډوله ده، یعنی جامد مواد، مایع مواد او ګاز مواد. لکه څنګه چې تاسو په تېرو درسونو کې لوستي دي، ډېر ښه
مادې فیزیکي حالات کې جامد حالات لکه مارکر، لکه تخته پاک، او مایع مواد لکه اوبه، او گاز مواد لکه د دې اتاق هوا چې موږ تاسې پکې درس لولو. هوا چې موږ تاسې تنفس کوو اکسیجن ګاز څخه جوړه شوې ده. نو مادې درې فزیکي حالتونه موږ تاسې وپېژندل. او حل کېدل څه ته وایي ګرانو زده کوونکو؟ حل کېدل. آفرین ګرانو زده کوونکو. حل کېدل د یوې مادې محلول جوړېدل په بله ماده کې. که چېرته موږ تاسو مالګه راواخلو او په اوبو کې واچوو، مالګه په اوبو کې حل کېږي. په ورځني ژوند کې دا موږ تاسې هره ورځ د دې محلول د جوړولو څخه کار اخلو. او یا بوره واخلو په چای کې واچوو، دا هغه هم حل کېدل دي چې بوره په چایو کې حلیږي. بل موږ تاسې محلل لرو. محلل ګرانو زده کوونکو څوک به ووایي چې محلل څه ته ویل کېږي؟ آفرین ګرانو زده کوونکو. محلل د هغه موادو څخه عبارت دي چې په خپل ځان کې نور مواد حلوي، لکه په تېر لوست کې مو چې هم زده کړي وو. او منحله ماده څه ته وایي؟ څوک به ووایي ګرانو زده کوونکو؟ آفرین ګرانو زده کوونکو. منحله ماده هغه ماده ده چې په نورو موادو کې حل کېږي، لکه مالګه چې په اوبو کې حل کېږي یا بوره چې په اوبو کې حل کېږي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو چې تېر درسونه مو هم زده کړي دي. د مادې فزیکي حالات مو زده کړي، د حل کېدل مو زده کړي، محلل مو زده کړی ده، منحله ماده مو هم زده کړې ده. اوس نو موږ تاسو کولی شو چې نوی درس په ډېر صحیح شکل زده کړو. ګرانو زده کوونکو دغه نوی درس د مادې د فزیکي حالت اثر په حل کېدو. کله چې مادې فزیکي حالت جامد وي یا مایع وي او یا ګاز وي، دا حالتونه د مادې په حل کېدو باندې اثر یا تاثیر لري او د حل کېدو پر چټکتیا اغېزمنه کوي. د دې ادعا د ثبوت لپاره موږ تاسو نن ورځ یوه تجربه یا یو ازمیښت لرو چې د دې تجربې په واسطه موږ تاسو کولی شو دغه خپله خبره ثابته کړو. تجربه مو داسې ده چې 2 بیکرونه راخلو، په هر بیکر کې په معین یا معلومه اندازه باندې اوبه اچوو. د بیکر کې 100 ملي لیتره اوبه مو اچولې دي، او په دوهمي بیکر کې مو هم 100 ملي لیتره اوبه اچولې دي. تاسو ګورئ چې په دوهمي بیکر کې هم 100 ملي لیتره اوبه موجودې دي. اوس د دې دواړو بیکرونو کې په یو بیکر کې د ګلوکوز یا د بورې هغه کوچنۍ ټوټې اچوو یا ذرات یې اچوو، او په بل بیکر کې په همغه اندازه لویې ذرې اچوو. ګورو چې کوم یو زر حلیږي. په لومړي یو بیکر کې مو د مادې کوچنۍ ذرات واچول، او په دوهمي بیکر کې د مادې یا د ګلوکوز د مادې لویه ذره اچوو یا لویې ټوټې. څرنګه چې ومو لیدل په هغه بیکر کې چې د مادې کوچنۍ ذرات مو اچولي وو یا د ګلوکوز کوچني ذرات مو اچولي، وروسته له ښورولو څخه ډېر په چټکتیا سره حل شول، چې په ټولو برخو کې فزیکي او کیمیاوي خواص یو شان دي، یعنی یو محلول ترې جوړ شو. او هغه چې لوی ذرې مو پکې اچولي دي دا یو څه په سختۍ سره حلیږي. دلته ورته ګورو چې په لاندنۍ برخه کې یو څه ذرې پاتې شوي دي، یو څه ذرې په لاندنۍ برخه کې پاتې شوي دي. نو موږ له دې تجربې څخه دې پایلې ته ورسېدو چې که چیرته د مادې ذرې کوچنۍ وي، هغه په یو محلل کې په چټکتیا سره حل کیږي.
یعنی محلول په چټکتیا سره جوړوي. او که چیرته د یوې مادې ذرې لویې وي نو هغه په کراره سره حلیږي یا د حل کېدو چټکتیا کمه وي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو په ذهن کې به پوښتنه پیدا شوې وي چې ولې؟ ځکه چې هغه ذرې چې کوچنۍ دي د هغې د تماس سطحه د محلل سره زیاته وي، نو هغه د محلل سره ډیر په تماس کې کیږي او په نتیجه کې یې محلول په چټکتیا سره جوړیږي یا د حل کېدو چټکتیا زیاته وي. او هغه مواد چې ذرې یې لویې وي هغه د محلل سره د ذراتو د تماس سطحه کوچنۍ وي، کمه وي، نو په همدې لحاظ یې د حل کېدو چټکتیا هم کمه وي. ګرانو زده کوونکو، تاسو متوجه اوسئ که چیرته دغه د تماس سطحه زه تاسو ته تشریح کړم. مثلا په دې غلوښي کې که چیرته موږ تاسو ته د اندازې پورې اوبه ولرو 100 ملي لیتره، او په دې کې موږ تاسو د قند لویه ټوټه واچو، د قند یوه ټوټه وي، نو د قند د ټوټې ټولې ذرې د اوبو له ذراتو سره چې په دې برخه کې اوبه دي، اوبه ټولې برخې ذرات د قند د اوبو سره تماس نه لري، یوازې دغه د سطحې ذرې د اوبو سره تماس لري. او کومې ذرې د قند چې په داخل کې موجودې دي هغه له اوبو سره تماس کې نه دي. نو ځکه موږ تاسو وایو چې هر څومره چې د تماس سطحه یې کوچنۍ وي د حل کېدو چټکتیا یې کمه ده. او که چیرته په یو بل بیکر کې په همدغه اندازه اوبه واچوو، 100 ملي لیتره اوبه واچوو، او په دې کې د قند کوچنۍ ذرې واچوو، دغه د قند کوچنۍ ذرې چې دي د اوبو سره ټولې ذرې په تماس کې دي یا تماس سطحه یې ورسره زیاته ده، نو ځکه د کوچنیو ذرو حل کېدل چټک وي نسبت د لویو ذرو حل کېدلو ته. ښه ګرانو زده کوونکو، څوک به ووایي چې د نن ورځې لوست مو څه شی و؟ آفرین آفرین، د مادې د فزیکي حالت اثر په حل کېدو باندې. ګرانو زده کوونکو، هغه کومې موخې چې موږ مخکې لوستې وي د مادې د فزیکي حالت اثر په حل کېدو باندې وپېژنئ او په ورځني ژوند کې ورڅخه ګټه واخلئ. دا موخې ته ورسېدو؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، چې دې موخې ته ورسېدئ، یعنې تاسو د مادې د فزیکي حالت اثر په حل کېدو باندې هم وپېژندو او په ورځني ژوند کې به څنګه ګټه ترې اخلئ. په ورځني ژوند کې زه اوس تاسو ته کارخانګي درکوم، کورنۍ دنده درته سپارم. د دغه کورنۍ دندې په سپارلو سره یې تاسې کولی شئ چې په کور کې هم تاسو د ننني درس څخه ګټه واخلئ، او که چیرته وغواړئ چې یو محلول جوړ کړئ نو باید ذرې یې کوچنۍ کړئ او بیا هغه محلول جوړ کړئ. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ لوست مو همدومره و چې زه تاسو ته خلاص تشریح کړم چې د مادې د فزیکي حالت اثر په حل کېدو باندې تاسو به دومره زده کړئ چې د مادې ذرې چې څومره کوچنۍ وي د هغې د حل کېدو چټکتیا زیاته ده او د تماس سطحه یې د محلل د ذراتو سره ډیره وي، او که د مادې د ذراتو ذرې لویې وي د تماس سطحه یې له محلل سره کمه ده او په نتیجه کې د محلل کې د حل کېدو چټکتیا کمه وي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې کورنۍ دندې ته. زه ستاسو څخه هیله کوم چې تاسو په کورونو کې هم دغه محیطي وسایل، اوبه او ګیلاس او نور وسایل لرئ. تاسې به په کورونو کې نننۍ تجربه چې موږ تاسې اجرا کړه بیا تکرار کړئ، خو تاسو یې د مالګې په لویه ټوټه او کوچنیو ټوټو باندې دغه تجربه نن په خپلو کورونو کې تکرار کړئ.
ښه ګرانو زده کوونکو زموږ د راتلونکي لوست عنوان ده د تودوخې اغیزې د حل کېدو پر چټکتیا باندې. په دې هیله او امید یم چې تاسو نننی لوست هم په کورونو کې بیا مطالعه او تکرار کړئ او راتلونکي لوست لپاره هم پوره خپل ځانونه آماده کړئ. تر بیا چې زه صفت الله ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.